افضل صلواتك بعدن معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. ولقد آتينا موسى الكتاب. دا آیت نمبر 80 دیکھے دا ذکر کیگی کہ او یہود د زمانے د رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ستاسو آبا و اجداد چې پیغمبران ورته راغلل نو هغه یا د هغه تکذیب وکړو نسبت د دروغ ورته وکړو یا هغه شهیدان کړل. ولقد آتینا تاکیک سره ورکړو موسی علیہ السلام تال کتاب وقفینا الګولیو مونږه من بعد پس ددنا بالرسل پیغمبران متواتر. د قفینا معنا مونږه متواتر ورپسې پیغمبران لګولو. نګوره د موسی علیہ السلام نه بعد د بنی اسرائیل په هر کلی کې نن بچاوې وی الته پیغمبر راغلی کوم ځای کې ګرانډ هل نو سبا چې عبد القدوس راغی موږ سره وډلند هل کې پیغمبر راغلی صحیح شو. نو په دغه بل کتره چرته نه سیمې ویلي د بل طرف نه وی موږ سره دې ته وی وقفینا صحیح شو. ځکه چې بنی اسرائیل کې سوار له زره پیغمبران نه سورہ سوار له زره ادا سوار له زره انبیاء د رسولان نو څه انبیاء او د نبی او رسول ما تاسو ته فرق خودلو چې رسول هغه پیغمبر ته وایي چې خدای ورته شریعت ورکړي او نبی هغه پیغمبر ته وایي چې د زوړ پیغمبر شریعت باندې عمل کوي او داغه تجدید کوي. داغه څه کوي؟ داغه تجدید کوي رینیول کوي. صحیح. او کوم چې خلکو پکې امندمنت کړي د خپل خواهشاتو مطابق هغه راکړي. وقفینا الګولیو مونږه متواتر من بعد پس ددنا بالرسل پیغمبران وآتینا ورکړو مونږه ابن مریم عیسی زوی د مریم تعال بینات معجزه. بینات معنا معجزه. دی بیناتونه ویزیبل معجزه مراد دي. کومه معجزه وی ویزیبل پسترګولې دي شوی. د مور نه پیدا روند او باندې پیدا افراس کو اب ٹھیک شو. د برس مرض مریض او باندې پیدا افراس کو هغه ٹھیک شو. د خټنه به مرغه جوړ کړ پکې وو داسې ویوالو زله ابو البتا وعیدناو اتایت کړو مونږ دې بروح القدس پتایید د جبرئیل امین افکلما جاکم آیا کلام چرات تاسو رسول پیغمبر بما هغه پیغام لا تهوا چې نخو انفسکم نفس نستاسو چې داسې پیغام به راوړو چې تاسو د خواهش مطابق بنو تاسو خواهش مطابق به نو ځکه انسانان د دوی همیشه خواهشات حاکم وي او نور شیونه د هغه محکوم ګرځي. دا یو مسله ولیکه چې د انسان کمزوري ده چې همیشه د باندې خواهشات حاکم وي نور سيزونه داغه محکوم وي. نو دې دا نه کوي چې خواهش د دین تابع کی بلکې دې دا غواړي چې دین د خواهش تابع کی. صحیح. دا جګړه روانه ده زمونږ د ماډرن خلکو جګړه سره هم دغه جګړه ده چې دین به د خواهش نه تابع کی خواهش به د دین تابع کی. افکلما جاکم رسول آیا کل چوراغ تاسو پیغمبر بما پتا سے خبره لا تهوا چنخو خولا لا تهوا په معنا ده لا تحبو چنخو خولا انفسکم نفس استاسو استكبرتم تاسو انکار کدا غیدا ففریقا کذبتم یو ډله پیغمبرانو کذبتم تاسو تکذیب کو چې تاسو دروغ وایي تاسو خدای پیغمبران نه یې وفریقا تقتلون ابل ډله پیغمبرانو تاسو شهید اولا. نو زکریا علیہ السلام شهید کو یحیی علیہ السلام شهید کو یرمیا علیہ السلام شهید کو نحمیا علیہ السلام شهید کو الیاس علیہ السلام غریب تلاړو غرته وته چلته وته غرته. نمبر 1 وقالوا قلوبنا غلف وقالوا ادوی وای سو دا يهود د زمانه د رسول پاک قلوبنا زمونگا غلف دا پلورل او جمع د اغلف. اغلف ته د غلاف نه غلاف ته وای پوښتا. وقالوا قلوبنا غلف ادوی وای چې زمونگا په پوښ کې نغښتې دي سکه په پوش کې نغښتې دي. نو چې په پوش کې نغښتو دوه معنا ده. یو معنا دا ده چې پوش کې څه شی اونغښتن څه شی ورته بار نه نشي نه وته یو خبره. دویمه دا چې پوش کې سړی انغښتل الګي شی کمپلیټ شي چې کار کمپلیټ شي نو بیا سړی وسوږي
هغه په نو دوی په دې یو لفظ باندې دوه خبرې پیغمبر علیه السلام څخه کولې وې زمونږ زړونه په پوش کې نغښتلي یو معنا دا ده چې هغه کې الریډي کومه پوهه ده هغه دومره کمپلیټ ده چې موږ ستاره پوهه ضرورت نشته او دویمه دا ده چې په پوش کې نغښتلي ته چې څه خبرې کوي نو څه وخت ضایع کوي دا زمونږ ته دنه کېږي نه دا دواړه خبرې ولیکه کني یو دی چې د یو لفظ غلفون باندې دوه مقصد چې په پوش کې نغښتلي دغه ته ولیکه چې پوش کې کم شی ونه غښتې شي نو یو خدا چې د بهر نشي ورته نه وته نشي او دویمه دا چې دا پوش کله تاوی چې کله شی کمپلیټ شي وقالو دوی قلوبنا زمونگا غلفن پپوش کی نغستی دی بلغنهم اللہ دا اس اللہ تعالیٰ پر رد کری چھ پوش موشن دے خدای پہ لعنت کر دے بلغنهم اللہ بلکہ لعنت کرے دوی بانے اللہ تعالیٰ بے کفرین پس سبب دا کفر دا دوی فقلیلا ما یؤمنون دیر لگ دا دوینا ایمان راوڑی ولما جاؤں کتابون ولما جاءهم كتاب اكل چراغ دے یہود تا کتاب من عند اللہ دا اللہ جانب نمزی کتاب دا قرآن مراد دے یہود نا مراد کم یہود دا زمانے دا رسول پاک ولما جاءهم کل چراغ دے تا کتاب دا جانب دا اللہ نا مصدق چی تصدیق و تائید کو ان کے علماء دا آ کتاب مغاہم چی دوی سر نو دوی سر تورات ہو نو دا قرآن کریم دا تورات دا مضامین و تائید دے په تورات کې په انجیل کې په زبور کې د پیغمبرانو صحیفو کې او د قران مضامینو کې بنیادی طور فرق نشته ولما جاء کتاب من عند الله مدال ته مسله لیکي چې ته مصدق زکوي چې بنیادی مضامین د ټولو کتابونو یو دي بنیادی مضامین د ټولو کتابونو یو دي صحیح تشریح او تطبیق مختلف دي تشریح او تطبیق معنی اپلیکیشن تشریح او تطبیق مختلف ده ځکه بنیادی موضوعات د ټولو کتابونو څلور سیده دي څو سیده څلور نمبر اول عقاید نه عقاید د ټولو کتابونو یو الله باندې عقیده فرشتو باندې عقیده پیغمبرانو باندې عقیده لایف افټر ډیث باندې عقیده دغه څه فرق شته عقاید نمبر 2 اخلاقیات نو د اخلاقیات څلور برانچ دي څو برانچ دي څلور تاسو لیکلی دي نو دا څلور برانچ دي نمبر اول څه شي عدل سوشل جسٹس دی عدل نه مراد جوډیشری مراد نه ده څه مراد ده سماجی انصاف معاشرتی انصاف دویم احسان دریم عفو او درگذر دریم څه شي عفو او درگذر او څلورم بے وقوف سړي سره نه انوال کېدل هغه ته صفحه وي صاد فاحا فاصفح الصفح الجميل فاصفح الصفح الجميل بے وقوف سړي سره ارګومنت نه کوي چې پته ورته ولګي چې دا خرج ویلې نو وخت ورته نه ځای کوي او بابا مونږ واسه صحیح شو نه صلح صفا نه وي وتا ډېر دا وي ډېر پر اساس خپل راو باسا صحیح شو لفظ را خپل راو باسا چې به وقوف سره وي چې هغه په دلیل باندې کوي نه بخرج ویلې نو خرج سره وخت نه ځای کوي صحیح ورته بابا مونږ څو تا نه شوې دا بد اخلاقی ده نه خوش اخلاقی هم دغه تدار چې دی به وقوف سره ارګومنت کوم هغه به وقوف تر کو نه انسانيت ته پکې نه پکې سړی توپ ستنه په مروت کوي نه په خبره کوي څو وخت ځای کوي سره دریم اعمال دریم برانچ سره اعمال او اعمال دو قسم دي یو هغه اعمال چې الله سره تعلق دي دا پنځه عبادت پاره دي او دیم هغه اعمال چې د انسانانو به هم دیگر یو بل سره متعلق دي نو پدې کې نوم بنې شي خاندانی امور څه شي د خزه خاون تعلق د پلار او د اولاد تعلق د مور او د اولاد تعلق خاندانی امور نمبر 2 معاملات څه شي معاملات خرڅول غسل اجاره رهن فلان 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 نمبر 3 نظام حکومت څنګه نظام حکومت هم د حاکم او د رعیت به همي تعلق نه وسي څه شي تعلق ته بس یو عمرانی معاهده ده څه شي ده
یو عمرانی معاهده ده د حکمران او د عوام مصر. او څلورم بین المملکتی تعلقات. څه بین المملکتی د مملکت سره تعلق، د حکومت سره تعلق، د ریاست سره تعلق. دا اعمال شو. او څلورم برانچ مسئولیات. څه شي؟ مسئولیات، ډیوټیز. ادا دوی په حیثیت د مسلمان دوه ډیوټي د آدم علیه السلام زمانه را روانې دي. یو دعوت، یو څه شي؟ دعوت، او دویم جهاد. نو بس دا څلور برانچونه دا یاد ساتئ. نو بس دا ټول کتابونه د ټولو کتابونو پیغام دی. لہذا په دې کې څه فرق نشته. البته اوس دا دی چې بني اسرائیل سو مونږونه کول نه درو کول، ایسو کول درې کول، مونږه سو کول پینځه کو. بھائی آدم علیہ السلام سور روزي نیسلې، هغه د هر میاشتې درې روزي نیولې. مونږه سور نیسو، مونږ ټول کال کیو میاشت روزي نیسو. صحیح دې ته وایي د تطبیق اختلاف. دې ته څه وایي؟ د تطبیق اختلاف. دیو جن حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ کتاب کی چیپٹر لکھے باب ما جاء فی ان اصل الدین واحد والشرائع مختلفۃ. دا باب دا مسئلہ ذکر کړي چې اصل دین د ټولو پیغمبرانو یو دی، شریعتونه مختلف دي. اصل دین ټولو پیغمبرانو یو دی، شریعتونه مختلف دي. شریعت د اپلیکیشن ته وایي. څه ته وایي؟ اپلیکیشن. لکه دا به استاد یو مثال درکم چې په کوم ملک کې د ریوینیو دا کاغذونه نه، افغانستان کې د زموږ کاغذونه نه، حکومت سره داسې نظام شته ګډوډ شوی دي. قواله ها نو چې قواله نشته، نو چې عدالت کې فیصله کې اپلیکیشن بس څنګه کې د قانون نن ته بس په گواهانو کې نو په سبا نه کې سبا نه کې په شاهدانو باندې کې چې باید د سروس پنځیر را لای ګوایو کړ چې او د ازمکه د فرید خان دا د ازمکه مونږ ته پته ده چې دا فرید خان پلار سره واده، فرید خان لیک سره و بیا د فرید خان لا اوس په عبدالقدوس غلط دعوا کړی ده یا غلطه قبضه په چولې ده. البته تطبیق دغه د په گواهانو دی کې په چې کوم ځای قوالیش ته نه ته گواهانو ضرورت نشته. البته بس کاغذ په پیل کا فزیکل ایویډنس خبره ده کړه. ولما جاءوا کل چراغ دویتا کتاب د جانب د الله نا مصدق چې تصدیق کوون کې علماء دا کتاب مخون چې دوی سره وکانو ودوی من قبل مخکر دینا یستفتحون غل الذين كفروا چې افتخار به کولو. استفتاح معنا افتخار، چې افتخار به کولو پاکستان باندې چې کفر کړي دي نو څه افتخار به کولو. وی بیا دی يهودو با کافرانو ته وی نورو غیر مسلمو ته وی بیا یو پیغمبر را روان دي خاتم النبیین، موږ بیا غتره بیا زموږ حکومت وی. الله تعالی فرمایي دی پیغمبر راتونه مخکې خدای افتخار کولو دی پیغمبر راتو باندې څه کو افتخار کو. فلما جاءوا خو چې کله راغی دا پیغمبر دوی ته ماغه پیغمبر غرفو چې دی پیژندل او کفرو به انکار وکړه نه غنادن انکار وکړه نه په ایروګنس باندې. فلعنت الله علی الکافرین پس لعنت د الله دې پدا سے انکار کوونکو باندې بے سمشترو بے انفسو ډیر ناکار دی هغه شی چې دوی خرید کړي دی هغه باندې ځانونه خپل څه څه کار دی ان یکفروا دا خبره چې دوی انکار کوي بما د کتاب انزل الله چې نازل کړي دی الله تعالی دا انکار وکړي بغیان د ایروګنس د وجه بغیان د ایروګنس د وجه یا بغی په معنا د عداوت راځي بغی په معنا د دشمنای د وجه چې دوی وی دا د بنی اسرائیل نه پیغمبري بنی اسماعیل ته ولاړه هغه توري چې عداوت تصور شین د عداوت معنا دا ده چې د دوی د پاره دا شی هندرنس جوړ شو چې پیغمبري د بنی اسرائیل د کوره بنی اسماعیل ته ولاړه. ټول پیغمبران بنی اسرائیل کې راتل دا باندې پیغمبر د بنی اسماعیل کې موږ نه من صحیح شو چې بادشاہان یې همیشه امامت دی حکمران یې همیشه سو کی امامت دی باغیان دا غداوت د وجه ان ينزل الله من فضل خبردار چې نازل الله تعالی من فضل مهرباني خپل یعنی وحی علامن فاجا باندې یشاء چې خو خېشي من عباده د بندگانو خپلونه فباءوا نو داخله کښتشو بغضب غلا غضب په ډیرو غنو غضبونو باندې یو غضب د پاسه بل غضب معنا په ډیرو غضبونو اخته شو
ځکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي الا ان فی السیئات تجاذب، یو ګندګي چې د وکړه ګناه هغه بزان پسې 200 ګناونه نور راځي، 200 ګناونه بزان پسې نور راځي. وللکافرین غضاب مهین، ادا کافرانو لپاره غضاب د ذلیلونکي. و اذا قیل لهم، کله چې وویل شي دوی ته آمنو ایمان راړئ بما انزل الله، په هغه شی چې نازل کړی دی الله تعالی، یعنی دوی ته ان بریف وویل شو چې راځئ په یو خبره اتفاق کړو چې څه شی خدای نازل کړی په هغې باندې به ایمان لرو، چې څه شی خدای نازل کړی. نو زمونږ لپاره اوس مشکل نشته، موږ په قرآن ایمان لرو، په تورات په هغې هم لرو، او په انجیل پاغیم لرو، او په زبور پاغیم لرو، په نور صحیفو د پیغمبرانو پاغیم لرو. نو الله تعالی وایي چې دی له کله دعوت ورکړي چې راځئ یو اجمالي خبره کوو چې څه شی خدای نازل کړی په هغې باندې به ایمان راړو. نو دی فورا باټم لاین فکر کړه چې دا خو موږ رانیسي، دا خو ځکه دا خبره ورسره منو، نو بیا خو به قرآن باندې ایمان راړو. نو دی وی نه نه نه، قالو دوی نؤمنو منگ ایمان ساتو بما فقط پا کتاب انزل علینا چه نازل شوید منگتا ویکفرونا دو انکار کئی بما وراء دی کتابنا علاوہ نورو کتابنونا وهو الحق، حالانکہ دانو کتابنو حق دے مصدقا تصدیق کون چے دے لما دا مزامینو دا کتاب مغاون چے دوی سر دے. نو اس اللہ تعالیٰ ورطی چک دا دوی وایي چې نه مونږ صرف په هغه کتاب ایمان راړو چې کوم په مونږ یعنی په موسی علیه السلام نازل شوی دی. الله تعالی وایي هغه کتاب کې دا لیکلي چې پیغمبرانو مړوي، هغه کې دا لیکلي که په هغه کتاب باندې ایمان ساتئ، خو هم پکې د پیغمبر شهیدول ناروا دي، پیغمبر ته دروغجن ویل ناروا دي. قل تورتا وایا فلم تقتلون، پس بیا تاسو ولمړول انبیاء الله پیغمبران د الله من قبل مخکر دینا ان کنتم مؤمنین، کچری تاسو ایمان لرونکي وي په خپل کتاب باندې. نو پیغمبرانو کوم تاسو د کتاب خبره کوله، موسی علیہ السلام نه بعد سره پیغمبران چې راغلي کوم کتاب خبره کوله؟ د تورات. نو الله تعالی وایي چې تورات باندې مو ایمانو، نو دغه تورات خبره کوونکی پیغمبر مو شهید ولګو. ولقد جاءكم، الله تعالی وایي چلو د موسی علیہ السلام نه رسو پیغمبران خو پرې دا چې کوم دغه کتاب راوړل دا چې کوم خبره کوي چې موږ په دا کتاب ایمان راړو، دغه موسی سره مسکري. ولقد جاءكم، تاکي سر راغله او تاسو موسی علیہ السلام بالبينات، فواضح دلائل باندې یا شریعت باندې، ثم اتخذتم العجل، بیا جوړ کړو تاسو ګلکه څه شي تاسو سوې ګلکه، ثم اتخذتم العجل، بیا تاسو جوړ کړو ګلکه من بعد پس د دینا په حیثیت د الہ د معبود. وانتم ظالمون، حال دار جتا ظلم کوونکی وي. واذا خذنا ميثاقكم، آیات هغه چې رسلو مونږه وعده تاسو، ورفعنا فوقكم الطور، اخو تکړو مونږه فوقكم د پاس تاسو الطور، کوئی تور غرد. دې آیت تعلق ته آیت نمبر 63 سره، آیت نمبر 63 مخکې تیر شوی ومکتل سوی آیت نمبر 63. وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، بغیر دغه خبره کوي. نو سره شکل سبق چې وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، آیات کاغه چې غستلیو مونږه وعده تاسو، ورفعنا فوقكم الطور، اپو تکړو مونږ د پاسه تاسو دا تور کر. خذو دلته ولفظ د پټ پروت دی، قلنا مونږ ویل خذو انسی ما آتیناکم بقوه، اغا کتاب چې مونږ درکړی تاسو بقوت مضبوطیا سره. واسمعوا، او وایورئ، واسمعوا وایورئ، یعنی کتاب صرف دې لپاره نه دی چې بس ویني سو خپل وای یا ختمونه سوا، نه واسمعوا وایورئ. واسمع زمونږ قرآن هم صرف سره پاره صحیح، ابل سره پاره ختم لپاره سره پاره. الله تعالی وی چې دا کتاب مضبوطیا سره وی واسمعوا وایورئ. واسمعوا او وایورئ، نو وایورئ معنا په طلب د پوهه. قالو نو دوی سمعنا اوریدل د مونږه، وعصینا اجسو به کړم دي، وعصینا اجسو به کړم مونږ دي.
واشربوا في قلوبهم اچول شو یا سخول شو في قلوبهم پزول دوی کی العجلا محبت دگلکی بکفر پسور د کفر دوی قل تورتا اوایا بیس ما یامرکم به ایمانکم د دې بیس ما یامرکم به ایمانکم تعلق دې د آیت نمبر 99 سره آیت نمبر 99 ګور چوئی دا قیل لو آمنو ایمان ناڑے پاغچنا دلکڑ دے اللہ نو دی وی نؤمنو بما انزل غلینا مونگا ایمان ناڑو پاغ کتاب چی مونگ تنازل شده دے نو صلی اللہ تعالیٰ ورطوئی دا گلکی عبادت چی مکو دا خو دیر خی ایمان دے چی شرک طرف تا مراح کی اصلا شخل سبق دا قل تورتا او آیا دا صرف قرآن کریم دا ہر آیت ویسم و بلی سی سر لگے چی دا اللہ تعالیٰ ستا ریفرنس کئی چه بے سمایا مرکم دیر ناکار دے آشے چه حکم کئی تاس تاغیبان ایمان ستاسو یعنی شرک دا خواجیب ایمان دے چه تاس دعوت دسلر کئی شرک ان کنتم مومنین کتاسو مومنان وی قل تورت دیوی چلو مومنان یو کنیو آخرت او جنت اسم زمون دا پلار زائے دے آخرت او جنت دا زمون دا پلار جاگیر دے آئی که دبل چاہیسا نشتا صرف مونگ بزو نو اللہ تعالیٰ ورطوئی خواہ نبی دا دنیا کی وال سر خوری خدایم بے خوبا سٹون خلق در نفلت کئی یو پکار دارے چھ مرگ تزان تیار کئی ستا مرگ تا قل تورتا ہوایا ان کانت لکم الدار الاخرہ کچھلی بیا غا خیستکو داخلت یعنی جنت پنیز دا اللہ بالے تاثر پارا خالصتا صرف من دون اللہ سے ند نور خلق دا پارا فتونو الموتا بیا خود مرگ آرزو کئی کنتم صادقین کتاثر استنی ازکا سڑائی چی جوان کی دیر تنشن اکثر خودکشیو کی سو کی خودکشیو کی یا دعا کے خدای مالا مرگ آوالے سوئی اللہ تعالیٰ ویسی تاسو خدای والی اس کے رشیوی نو کہ دا آخرت جنت یوال اس تاسو ٹیکئی دا بلچہ پکی سنی یا خود مرگ ارزو کئی خو اللہ وی دا سکئی بالکل نا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ ہرگز بدوئی آرزو دا مرگنو کی بدن کلہم بما قدمت ایدیم پسبب داغ بد عمل چڑوان دے لے گلے لا سنزدے واللہ علیم بالظالمین اللہ تعالیٰ علم لنو چلے پظالمانو پیجنی دے اس اللہ تعالیٰ فرمائی دا مرگ آرزو خو پریدا دا مرگ آرزو خو پا دنیا کی اس کو پا جوان دمر حریسان ندی لکدر یہودیان حتی چرا مشرکان نزیاد دی پا جوان نہیں وَلَتَجِدَنْ لَهُمْ او یقیناً تبہومی دوئے اس کا دی وقت سکرات دا در سے وارد کوئی بچے انٹی سمیٹنگ تھی ما تا یو را دی یهود کنسر ما تا تفیرو شیشن ارز رقمات کزیم اختیار ارز بس لگه گرل چیزه وَلَتَجِدَنْ لَهُ اَخَامَخَا تبمومی دوئی احرس الناس زیاد حریصان دا خلق مقابلہ کے علا حیات پجون باندے ومن الذین اشرکو ایون دا مشرکانو نزیاد حریصان یعنی مشرک او اندو بم دورا دا برگا نیریگی لکا دے چیریگی ایود او اندو کو ذکر نیریگی اگوی زباسی بیا پا بل شکل لازم صحیح اخو تنها سوخ والا دی اخو رین کارنیشن را دی اگوی دا پا بل شکل لازم یود احدون خوخیو کسد دوی لو یعمرو دا چی عمر ورکیشی الفسنت زرکالا اللہ تعالیٰ وی چیرو زرکالا شو کل الزرا دا تارا عذاب نخونجی خلاص ہو رہے وما هو بمزحزحه من العذاب اند دا زرکالا عمر دا اخلاص ونکرد من العذاب دا غذابنا ان یعمر چی عمر ورکیشی زرکالا خو بیا بمرگ رازی و غذاب بفیس کی واللہ بصیر بما یعملون اللہ تعالیٰ واچ کون کے دا چیزوی عمل کے قل تولتا او آیا دا اس یو سڑے یہودیانو کی عبداللہ ابن سوریہ دا غنام آوا پیغمبر علیہ السلام تراغے ویتالا دا پیغام سوک رہی اللہ طرف دا پیغام سوک رہی پیغمبر علیہ السلام ورتے دا عبد پختنی خبر طول انبیاء دا پیغام یو فرشتہ رہی جبریل معلم جبریل لڑی معلم جبریل لڑی ایو بس بیا زمونگا ستا جوڑ نرازی پیغمبر اسلام ورته څنګه جوړ نرازی وی دا جبریل د قوه سابقه زمون نکان غرق کړی دی بلا عذابونه راځي دغه په عذاب مکلف سو جبریل په عذاب مکلف سو چې چا پیغام راړه کم قوم با پیغام اونو مانه الله تعالی به جبریل ته ورسه پوسنو ځکه تیز تړه کړي څه کړي تیز تړه کړي نو دوی ورته وی یاره جبریل خو زمون ډیر بدی شي ځکه د مونږ نکان دکړي سابقه قومونه ټول نو کړی الله تعالی وی دا خراب باندې دا جبریل سره دشمنه سره تصور ته جبریل دا کارونه په خپل خوښته خبره دا شیخ با مثال ورکو وی دا داسې ده لکه میل مین تاته او خطر راړي
میل مین دا میل مین تا ته وخت راړي اچھا پاره کې تا ته مو خو کمزوري لیکلي ته میل مین بدل راکې صحیح حالانکه دا دې څه ګناه ده دا کې څه ګناه ده قل تورتا وایا من کان عدو لجبريل هغه څوک چې دشمن د جبريل نو جواب دلته پټ الله دا دشمن دی څوک چې جبريل دشمن وي نه الله دا دشمن دی ولی فإنه ذکدا جبريل نزله نازل کړي دا قرآن غلا قلبک فزرستا باندې باذن الله په اذن د الله مصدقا لما بين نزله على قلبک اوس دا چې کوم خبره کوم دا تاسو سره لګي نه لومبه وخت دی لومبه تر دې وخت بیا دماغ ته کنوي کیږي لیټران دماغ ورکې زړه اګه ته ورکوش نو بیا به ایمان جوړ شي دا خبره زړه ورکوش شو ها کله ته نه ورکوش صرف علم دی ینه ګوره درې تعلق دي لکه دا کوم د تفسیر بیان څه کوم یو خدای صرف وخت باندې لګي په دې وخت ورګي په دې وته نو ته علم جوړ شي است جوړ نشي نشستن و گفتن وبرخاستن یوا دیمه دا چې په دې وګونو کې ورننه وته او دماغ کې ځای ونیسنه علم ته جوړ شي څه جوړ شي علم ته جوړ شي او چې الته دماغ کې علم جوړ شي هغه د زړه ته ورکوش کوي نو ایمان ته جوړ شي څه ته جوړ شي ایمان ته جوړ شي نو د عام انسانانو دا غي د پاره شی دماغ ته اول راځي زړه ته ورسته دي دماغ ته اول راځي زړه ته ورسته دي پیغمبر وحی به زړه ته مبارات دماغ ته ورسته ده نو بس هغه د کمپیوټر په جبه کې ورته وای ها چې د پیغمبر وحی دا په هارد ډیسک باندې ښه په ځوانه وخت په هارد ډیسک باندې دا پریم نه تله دا پریم ذکر هم کې شي دا په ستله په هارد ډیسک باندې بیا وروسته هارد ډیسک ها دا پیغمبر دا به ډایرکټ هارد ډیسک کړل صحیح شو یعنی ټمپرری خو په ریم باندې وي دریم نه به ترانسفر کې چرته ریم نه بیا هارد ډیسک ورته دا ګرم ډیر ماهر دی پیسې نه سر کو دا تاسو کې چې د عبدالقدوس سره کمپیوټري نو دلم دا شی انسټال ها څه شي انا دا ورته انسټال کړم تفسیر قل تورتا وایا من کان عدو لجبريل تعالی تاسو فرید خان ته انسټال کړل دو په ځل ملاقات نه تاسو نو چې زرانو نه وختي لذت کی لگی قل من کان عدو لجبريل تورتا وایا سوچ دشمن لجبريل نو الله دا دشمن دی ولی فإن لو زکدا جبريل نزله على قلبك د نازل کړي دا قران پزرستا باندې باذن الله په اجازه د الله نو پته ولګیدا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به جبريل نه دا قران رسیو کو نو دای په وګ او په دماغ نه رسیو کو دای په څه رسیو کو دای په د دې وجه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د ریپیټیشن ما غو ضرورت نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جبريل سره شی ریپیټ کو نه خبر مې تاسو ته لیکل کړی چې حضور علیه الصلاۃ والسلام به صرف خاموش ناست او توجه به کوله توجه معنا دا چې بس بٹن صحیح دباو شي د کمپیوټر په جواب کې صحیح یعنی بٹن صحیح دباو شي او فایل نمبر هغه صحیح روان یو بس پیغمبر صلی الله علیه وسلم به صرف دا توجه کوله تایید سوره القیامه سوره القیامه پیدا ہے آیت نمبر 14 نوالا 19 کو لا تحرک بے لسانک ابتدا کی پیغمبر علیہ السلام ته جبريل لاغه او وحی به ورته راړه نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ما طرف ته وګوره حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته جبريل لګیا ځلاسه کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا پیغمبر اسلام وہ صلی اللہ علیہ وسلم کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء اللہ تعالی غلش
مو جبل حرکت ورنکی ورته ویسه جبل حرکت ورنکی لا تحرک بے لسانکا ونخوزے دے قرآن بانے جب اخبلا لتاجل بے تسہری اغسطے اللہ تعالیٰ ورتصوی تصوار اغسطے ان غلینا جمعہو تاکیق سرمون بانے لازم دے جمعہو محفوظ کول دے سچے کمپیوٹر کی محفوظ کے نسوئی ورده سیف کول دے پزرستا کی ان غلینا جمعہو تاکیب سرمون بانے لازم نے سیف کول دے استاذ رکے وقرآنا اب بیاری وائس کول دے بیاسا بیاری یعنی علتا بیا سڑے دا کیا بٹن آن کی چھوڑ کے صحیح ٹیپ شوئے دے کنے ٹیپ شوئے ٹھیک ہے نا لوڈ سپیکر ورطا آن کی دلی تو وہ قرآن اللہ تعالیٰ وہی چلا بیا سری وائس کوم چھتو کو صحیح ریکارڈ شوئے فَإِذَا قَرَانَاهُ كَلَچِ مُنْگَ الْوَلُ دا قرآن مُنْگَ مانا یعنی جبریل الولی فَاتَّبِعْ قُرْآنَا نت فالو کوا مانا means concentrate کوا فَاتَّبِعْ قُرْآنَا فالو کوا concentration سرا قراءت جبریل ثم إِنَّ غَلَيْنَا بَيَانَا ابیا تاکہ سرا پمون لازم دے explanation اللہ تعالیٰ ہوئی یو خدا چی قرآن بدل نظر کس دے جمع کو تجبل حرکت مور کو یوا دوی مدا چی ریپیٹ کو میں در تنزو صحیح تو صرف داو کا چی جبریل سے وقت لگی آئی نو توی دیو کنسنٹریشن اور صرف چی بس اگر ظلم متوجی چلتا لوح بانے خیجی سکی چی پسیڈی بانے صحیح ورخیجی چی سب کی صحیح اور اللہ تعالیٰ فرمائے چی درے مدا چی ثم ان علینا بیانا اس قرآن ایکسپلینیشن غاڑی قرآن سے غاڑی ایکسپلینیشن غواړي ایکسپلینیشن به درته کوم نو ګوره پیغمبرم د دې محتاج وو چې د قرآن ورته خدای ایکسپلینیشن کړی وي نو کوم خلک چې د خپل ځان مفسرین جوړیږي ایمان ختمېږي صحیح شو چې شیخ ته نه کینی چې قرآن کې ځکه پیغمبر ته الله تعالی و ایکسپلین کوم به درته زه تشریح به درته کوم نو چې اوسره وي زه په خپل په قرآن پوهېږم اصل کې د عیسایت نه انکار دا یو ځل مسله ولیکه دا عیسایت چې ده عیسایت چرچ چې کله د برایو مرکز شو څه شي د چرچ د بدو مرکز شو د بدو مرکز ان اسنس چې بادشاہ د زمانه کمی بدای کول چرچ ولا تایید کو بادشاہ زمانه کمی بدای کول چرچ به تایید کو حفاظت په اور کو پیدا ذل الله ده دا څه شي دا د خدای شهادت ده دا د خدای سایه ده صحیح یوا وین چرچ د بدو مرکز سے پدی اساس چې خلکو ته د کفاره تصور ورکړه زه تصور د کنفیشن چې بس ګناونه کوي او سنډه باندې راځه او څه شي واسکر چې شو بس هغه تمام صحیح شو بس پریز ته وخت بخله شوی صحیح نو دا د برایو مرکز شو صحیح یو دادوا دریم چرچ په دغه زمانه کې د علوم دشمن شو زه دشمن شو د علوم د دیو جی بلا ډیر عالمان د ساينس او ټیکنالوژي عالمان یا د استرونومي عالمان د چونه تاسو چونه وایو ها انا د هغه په بټو کې اوسو د چانه جبه پریکړي چانه لاسونه کټ کړ چانه د زهرو پیاله ورکړي چې ته ولې وایې چې زما ګول لور چکل لګي صحیح اته پاکستان میں کیوں خبر کہتا ہے مونږه عقیده خرابه دا فتوی بچاور کول چرچ چې دا سړی مرتد شوی دی دا سړی چې مرتد شوی یعنی د علوم لارې بندوله د تحقیق لارې بندوله دو انټیټیز مارا وجود کړه دو سیپریټ انټیټیز دو سیپریټ وجودونه یو سټیټ یو چرچ یو سټیټ یو چرچ چې د دنیا معاملات د سټیټ ذمہ داری ده د دین معاملات چې اصولي چول بیا د چالي موري د چرچ دا دنیا معاملات کې چې کوم خلک استه دي چې په کوم خروج ورنیو کی نو الته وزیر ای ورته معاف کوي دولي کده راسي نو په دغه زمانہ کې سم مصلحین پیدا شو عیسایانو کې ریفارمرز پیدا شو هغه کې مشر چې د اغنمو مارټن لوتر
مارٹن لوتر کنگ نه تاسو نه دی مارٹن لوتر سینٹ مارٹن لوتر سینٹ مارٹن لوتر چې راغی هغه بغاوت وکړ د چرچ نه هغه څه جوړ هغه د چرچ او د پریست نه بغاوت وکړ وې دا چرچ کوم تصور دی عیسایت پر کې دا نه دی دا دوی خود ساخته دی دا دوی سره خود ساخته دی هغه وایي چې د بایبل تعلیمات څه شي د بایبل تعلیمات دا صرف یو څو ریچوالز نه دي دا سیستم دی دا څه شي دا سیستم دی کمپلیټ کوډ دی چونکه د بایبل یا د عیسایت متعلق خو تصور دا عام شوه خلقو کې چې دې تعلق صرف یو څو عبادت سره د نور سره تعلق معلوم دنیا معاملات سره نشتا لہذا سینٹ مارٹن لوتر ته تباغي ویل شو ریبیلیس ویل شو سو ویل شو ریبیلیس اور د ګروپ ته پروټستانت ویل شو دا ورته جواب پروټستانت معترضین یا محتجین احتجاج کوونکی پروٹیسٹ کا احتجاج دے احتجاج کو کرنا تو چرچ پر کردار باندې خوز د مارټن لوتر هغه چونکی ایکستریمیست په دې مسله کې ځکه ریښتینی چې سړی شي نو هغه ایکستریم ته ځي نو هغه ایکستریمیست هغه وې د بایبل د پوهې د پاره د پریست هیڅ ضرورت نشته اولی چونکی پریست د ګندګۍ مرکز جوړ شو نو داغه د پریست نه دومره نفرت کېده چې هغه د بایبل د پوهې لپاره د پریست هیڅ ضرورت نشته هر یو سړی په خپل عقل د کوشش کوي چې بایبل باندې ځان کوي هر یو سړی په خپل عقل کوشش کوي څو کی په بایبل ځان کوي نو هر کې همه سو هر کې همه هغه شروع شو د بایبل خپل تشریحات شروع کړل نو لیکل چې هر یو سړی د متبعینو کې هغه شروع شو کړل د بایبل اوس بلا علم چې د بایبل تشریحات کول هغه بل فتنه جوړ کړه هغه څوک هغه بل فتنه جوړ کړه دومره کنټرډکشنز پیدا شو نو لیکل ځکه یو سړی خپل اپروچ یو شانه د بل سړی خپل اپروچ بل شانه لکه موجود اور کې موږ مسلمانان دغه مرحله کې دي هر یو سړی د خپل مزاج مطابق د قران تفسیر کوي ها نو دا فتنه بدل دار سینٹ مارټن لوتر فکر دی صحیح لہذا خلق د عیسایت ته باغیان شو د دې تشریعاتو په حواله باندې خلق د عیسایت ته باغیان شو لا مذهب شو او تصور ورکو د سیکولرزم د سیکولرزم خدا سیکولرزم دا اصل کې علمي خوده عملی نه دی یعنی تیوري تر حواله پر کافی دی خدا عمل په اعتبار باندې د عمل په حواله باندې یعنی 100% دی پریکټیکل نه دی او دغه وجه دولت او دغه وجه چې دای ته ضرورت پیښ دی چې ون نیشن انډر ګارد دا ون نیشن انډر ګارد دا سیکولرزم خلاف دی سیکولرزم په خدای تصور دی ون نیشن انډر ګارد نمبر 1 نمبر 2 د دې پریزیدنت یا گورنر چې حل پوښتای نو څه کوي په بایبل باندې لاس کې دا سیکولرزم د دې پریزیدنت کوم جرم کی کنفیشن کوي کوم ځای چرچ کې هغه زموږ ملګری چې څنګه زموږ ملګری څنګه زموږ لیډر دی هغه صحیح هغه چې خپل چارو کنه بیا چرته چرته صحیح ها نو البته خپل کانسټیټیوشن کتاب اصلي بایبل باندې صحیح بلکې وګوره د سیکولرزم د مرکز د برتانیا څنګه برټن هغه په بایبل لاسي حل څنګه نه پسکه حل څنګه نه پسکه په بایبل باندې او نه صرف دا چې بایبل باندې لاسي بلکې ته ملکه چې کوین هغه ته ولګا هډ اف سټیټ هم ده هډ اف چرچ هم ده at the same time هغه هډ اف سټیټ هم ده هډ اف چرچ هم ده نو پته ولګي او اصل کې موږ مسلمانانو تر سیکولرزم ضرورت نشته ځکه د سیکولرزم دغه ټولګه د ډېر اهم ټاپک دی چې باندې روزي نه پاسه لیکچر کوم چې هولیوک دا تصور کله نه پیدا کړ د دې باندې هولیوک د سیکولرزم باندې یې باندې ما کتاب لیکلی او اوس چاپ شوی دی کوټه ډاکټر صاحب چاپ کړی دی
د کتاب نامه ده بنیاد پرستی سیکولرزم اور اسلام اردو باندې بنیاد پرستی سیکولرزم اور اسلام. نو دې دنیا ته سیکولرزم ضرورت ځکه پیدا شو چې په مختلفو حوالو باندې انسانان سره زیاتی کېدل. دا تولید چا سره د مذهب په نامه زیاتی کېدل، چا سره د ریس په نامه زیاتی کېدل، چا سره د رنګ په نامه زیاتی کېدل. د دغه زیاتی د ختمولو لپاره د تصور ورکړل څه د سیکولرزم. د سیکولرزم معنا چې انساني بنیادونو باندې ټول خلک مساوي دي. په انساني بنیادونو ټول خلک مساوي دي. نو دای ته خو ضرورت شته. مونږ ته ځکه ضرورت نشته چې په اسلامي بنیادونو ټول انسانان بنیادي ټول مساوي دي. په افغانستان کې کم څه کان چې اوسېږي دا غي به عینه هغه راځي کوم چې د قندار د مسلمانانو کله دي بلکې په بزنس باندې دا زیاده قبضه ده. کابل کې ټول نغړ دکان ته شاده ها سکان اندوان. بلکې زما په خیال موږ مسلمانان کوم بیا دا چل چې موږ سره کم خوا کې الته یعنی زموږ ملکونو کې کوم هندو یا څه کوسيږي اغله د خپل مسلمانانو قبله کې زیات احسانات کوي ورسره. صحیح موږ وایو چې د اجنبیت محسوس نه کیږي دا څه کوي ها بلکې دا څنګه موږ موشي خلک دغه تحفظ ته ولاړ دي څه نه وایي دا څه کوي نه. نو دې وجه موږ وایو چې سیکولرزم نور خلکو ضرورت دي او مسلمانانو ته ضرورت نشته. ځکه نشته چې اسلام د سیکولرزم نه زیات حقوق عام انسانانو ورکوي. نو بیا ضرورت سره ورکوي. خدا خبره دا خلکو سره رسول پکار دي. هندو ته څه راغلي کابل ته کړی ته ما ته ویل ما هم جهاد کړی دی کوم صحیح ده. یعنی جهاد خو مين زغم ته انورټر خلاف ځنګیدل دغه ته مجاهدین کیږي. دا اوس نن په استرالیا کې هغه سیډني پیس پرایز ورکړ ډاکټر حنان اشرافي او فلسطیني لیډر نه اخذ اډر هاوس پوکم لگا ډاکټر حنان ای کریسچین ہے اصل کې اداس يهوديانو بهر احتجاج کو اوی باندې ډېر ډېر خبره صحیح وای دا او فلسطین ټیررست او دا د افغان کې د ډیلې نو پته ولګي چې نه صرف تر فلسطین مسلمانان نه بلکې عیسایان چې فلسطینیان هم لګي درجه د جوړ صحیح. ځکه چې په وطن دی راشي بیا په تر مذهب خبره نه پکې چې په وطن دی راشي نو چې روسیان ناغلې وي نو صرف د مسلمانانو مالې وته کې دیندوانه مغسته ټولې نو واپس خپل سبق نو بس دا دینه پته ولګی چې د سنت مارټن لوتر کوم فلسفه وا هغه موږ وسرو کړی دا چې قران باندې هر سره ځان د خپل عقل مطابق کوي. نو نتیجه به سي چې خلک به د دین نه باغی شي. خبر مطابق نو فضل جماعت کې قرآن شریف پیش دی څنګه پر د شام راغلی نو ځان کثیر ناس نه دته سبب ته چې هغه تاسو نو معلومات کوي نو ناس ما په غرض نیولې نو مال تاسو داخل راوي چې اخر د ایمان دي چې په شی او نفر ته په کوی په شی مسله پوری بس هغه ته د جوړیچ په سر کې د مسجد څخه او بس مثلا هذا الفكر لازم وقت ما عنده توسل قل من كان عدوا توقوا يا سوچ به عدوا دشمن د جبريل نو الله دشمن دی فإنه نزله تعالى تعالى نازل کړه دا قرآن علی قلبک فضلستا باذن الله په اجازت د الله مصدقا په دیالت کې تصدیق کوونکې لما دا کتاب بینه دې چې د مخکې او هدن هدایت او بشرا بشارت د المؤمنین مؤمنانو لپاره من کان عدوا هغه سوچ دشمن د الله او ملائکته د فرشتو د الله ورسوله د پیغمبرانو د الله او جبريل و ميكال ميكائيل فإن الله نتاكي سر الله تعالى غدو للكافرين دشمن لكافرانو دے ولقد انزلنا تاكي سر نازل کری مونگا الیک تات آیاتنا بینات واضح وما يكفر بها انکار نکي دینا الا الفاسقون مگر بدماشان او ناکار خلق او كلما غادوا غادل آیا کل چم دیوا
وعده کړی دی یو وعده نبذو نو غرزولې دا وعده فریق منهم یو ډلې دوی پاسداري نه کوي بل اکثرهم لا یؤمنون بلکہ اکثر دوی لا یؤمنون ایمان نه راړي ولما جاءوا کله چراغ دوی تا رسول من عند الله د جانب د الله نه مصدق لما معهم چې تصدیق کوونکی دا کتاب چې کوم دوی سره دی نبذا او غرزو یو ډلې دا کسانو نه چې ورکړي شو ورته کتاب سیو غرزو کتاب الله د الله کتاب یعنی د يهودو ډله چې کتاب ورته ورکړي تورات کوم کتاب غرزو قران غرزو وراء ظهورهم رسل شاگانو کا انہم لا یعلمون پدا سے انداز لکا چن کوئی درجہ داد اللہ کتاب دے اس دی اوے پیغمبر علیہ السلام تا وینا مونږ ستا پیغام ته وګ نشو کې خوده مونږ سره سليمان د زماني کتابونه دی هغه مونږ د پاره کافي دي سليمان د زماني دا مونږ چې سکو دا سليمان د زماني د کتابونو مطابق الله تعالی وایي سليمان د زماني کتابونه ساحران نه کړی واتبعوا ادیفالو کړه دې ما هغه چې تطلو شیاطینو چې لستبا شیطانانو کوم شیطانانو ساحران شیطانان نو مراد دي ساحران جادوګران علا ملک سلیمان پا زمانہ سلیمان کے وما کفر سلیمان سلیمان کفر نو کرے ولیکن شیاطین خدا ساحران کافران شو یعلمون الناس السحر چی تعلیم بے ورکو خلق تد سحر وما انزل ادیفالو کرے دے ما آشے انزل غل الملکین چو ورکر شو نازل شو نا ورکر شو چې ورکړې شو یعنی تعلیم ورکړې شو علل ملکین هغه دو لوی عالمانو د سحر ته د فرشتي نه دي علل ملکین هغه دو لوی ساحرانو ته په بابل خان کې هاروت او ماروت چې هاروت او ماروت نه مدد وکړ جادوګران بابل کې وما يعلمان من احد ادي دوالو بتعلیم نور کو د سیر اچا حتا یقولا مگر پس داغه چې ورته وي انما نحن فتنه تاکي سره مونږه فتنه محبوبه دې سره لفظ د فتنه محبوبه مونږ یو محبوبه فتنه یو او دا معنا مونږ کوم نه راغسته ده انما اموالکم واولادکم فتنه الله تعالی فرمایي تاسو مال او اولاد دا یو محبوب ټیسټ دی دا څه شي نزلتا فتنه په معنا ده فتنه محبوبه چې مونږ یو ټیسټ یو خدای ډېر ښه ټیسټ دی فلا تکفر لهذا انکار مکو د ذکر دینا فیتعلمون نو خلق ذکر منهما د دې دو جادوګرانو نامه هغه سحر یفرقون چې جدا والے به راوست داغه په ذریعہ بین المرء د سړی او د خزم یس کې وما هم بضارینا انو د ضرر ورکون کې په دې سحر باندې اچا ته الا باذن الله مگر په حکم د الله نو د اثر په دې کې الله تعالی یې کړو اثر دې کې لکه پزارو کې نمرو د اثر چای کړي الله تعالی دا سحر باندې کوم اثر چې مرتکبی دام چای کړي الله تعالی دا یو ټیسټ دی جادوګران دا تعویذونه کوي کنه کوي دا خوشم کوي کوډي وي ورته میناو مېړه ذکر ويتعلمون ما يضرهم ايتعلمون دای بد کولا شی يضرهم چې دیله ضرر ورکو ولا ينفعهم نفع ورکولا ولقد علموا تاکي سره دې په دې پویو لمن اشترا او چې چا واغست دا شی مال په دنیا کې یعنی دیکھو ماله فی الاخره من خلاق مستر در په اخرت کې حصہ ولا بیس ما شرو بانفسهم دیر ناکاره به هغه شی چې دې پاګې باندې ځان خرج کړو ځان خرڅلو معنا یعنی ایمان خرڅلو بدر سحر کې لو كانوا يعلمون کاش دې پوي دي ولو انهم امنوا کچره دوی ایمان راوړې وتقوا ځان بچ کړو د دینار واو د ذکرنا لمصوبه نصواب او جزاء من عند الله الله جانب خير دا ډېر بهتر وا لو كانوا يعلمون کاش دې پوي دي الحمدلله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين لمر ربنا الحمد لله القران العظيم اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واسمعنا تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير الحافظ